د رمضان المبارک میاشت را روانه ده. ډیر خلک د رمضان المبارک په میاشت کې زکات ورکوي او پکار هم دا ده چې د رمضان المبارک په میاشت کې زکات ورکړي شي. یوه وجه د هغې دا ده چې د رمضان المبارک په میاشت کې به د غریبانانو، د یتیمانو، د کونډو د هغې سره مالی مرسته وشي، نو هغې به په روژه کې ځان له په دې باندې روژه ماتې راوړي او د پېشمني دپاره به پکې خوراکونه ځان له راوړي او خپلو بچو له به پې د اختر جامې په اظهار وکړي. نو یو خو پکار دا ده چې یقینا دا زکات د رمضان المبارک په میاشت کې ورکړی شي، د دغې خلکو سره مالی مرسته ده. او دویمه وجه دا ده چې د رمضان المبارک په دې میاشت کې الله تبارک وتعالی یو فرض په اویا باندې بدلی او یو نفل الله په فرض باندې بدلی. نو چې ته د رمضان المبارک په میاشت کې زکات ورکړې نو الله تبارک وتعالی درله په اویا چند باندې ثوابونه درکوي. بهر حال دا زکات چې دی دا د اسلام دریم اهم رکن دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بنی الاسلام علی خمس، د اسلام بنیاد په 5 خبرو باندې دی. هغې کې اوله خبره دا ده چې شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اوله خبره د اسلام چې ده نو هغه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دا ویل دي. ځکه چې دا کلمه دې تر څو پورې ویلې نه ده تر هغې پورې خو ته مسلمان نه حسابېږي. نو منځنی ستن د اسلام د کوټې چې ده نو هغه کلمه د لا اله الا الله ده. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و اقام الصلاة، د مونځ پابندي کول. په اسلام کې دویم اهم رکن چې دی هغه مونځ دی. چې کله کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دا دې وویله نو تا ته د ټول نه لومبی حکم چې په شریعت کې متوجه کېږي نو هغه د مونځ حکم دی. ځکه چې په دې مانځه کې انسان د الله سره رازداري شروع کړي، خبرې شروع کړي. په دې کې د الله سره مناجات کول دي، د الله سره ملاقات کول دي. په شریعت کې اوله خبره چې تا ته متوجه کېږي نه حکم د مانځه دی. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دریم و ایتاء الزکات، دریم حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ورکول د زکات دی. نو زکات د اسلام دریم اهم رکن دی او د زکات او د مانځه د ذکر احادیث مبارکو کې اکثر یو ځای راغلی دی او قرآن مجید کې خو تقریبا اتیا پیری یو ځای راغلی دی. واقیموا الصلاة وآتوا الزکات، کوم چې د مونږ ذکر دی هلته سره ذکر دو زکات دی. او څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وحج البیت، د بیت الله شریف حج کول. من استطاع الیه سبیلا، څوک چې هلته د تلو طاقت لري په هغه باندې بیا حج فرض دی. او پنځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وصوم رمضان، د رمضان المبارک د میاشتې روزې نیول. د اسلام کوټه په دې 5 خبرو باندې ولاړه ده. نو په دې کې درېمه خبره او درېم اهم رکن چې دی هغه ورکول د څه شي دی؟ د زکات. زکات چې څنګه مونځ فرض دی داسې زکات فرض دی. کو یو سړی د مونځ نه انکار کوي دی په دې سره کافر کیږي، کو یو انسان د زکات نه انکار کوي دی په دې سره کافر کیږي. پس یو سړی وایي چې مړه زکات پکې چا راوستی دی، مال زما دی، پیسې زما دي او زه به یې رالم بل چاته به ورکوم، دا پکې نشته، دا خو ټیکس دی. دی په دې خبرې سره څه شو؟ کافر شو، د اسلام نه ووتو. د دې وجه نه کله چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین شو نو څه خلکو د زکات نه انکار وکړو، منکرین زکات وګرځېدل او خبرې دا وکړه د نبی علیه الصلوۃ والسلام په زمانه کې په بیت المال کې پیسې نه وي نو ځکه به نبی علیه السلام زکات غونډو. اوس خو بیت المال ډک دی، موږ نه ورکوو زکاتو، انکار یې وکړو. ابوبکر رضی الله تعالی اعلان وکړ زه به د دوی سره جهاد کوم، زه به د دوی سره جهاد کوم. عمر رضی الله تعالی ابوبکر رضی الله تعالی ته فرمایل وی ابوبکر ته د دوی سره څنګه جهاد کوي؟ جهاد ورسره ته څنګه کوي؟ ځکه ما د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه اورېدلي دي. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي وایي ما ته حکم شوی دی چې ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله، زه به د خلکو سره تر هغې پورې جهاد کوم تر څو چې هغوی لا اله الا الله دا کلمه نه ویلي. نو دوی خو کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وایي، مونځ کوي، نو بیا ورسره ته جهاد په کوم دلیل کوي؟ نبی علیه السلام فرمایي چې لا اله الا الله نه وایي زه به ورسره جهاد کوم او دوی خو لا اله الا الله وایي، نو ته ورسره جهاد څنګه کوي؟ ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل وی قسم په الله زه به د دوی سره جهاد کوم لو منعوني، دوی کو چرته منع کو زمانه عقالا هغه پړه په کوم پړي چې به دوی اوښ تړو نبی علیه الصلوۃ والسلام ته ورکو او مال یې را نه کو، زه به سره بیا هم جهاد کوم.
کم پړي باندې چې اوښ تړلی شي او دوی به نبي علیه السلام ته په زکات کې ورکو او زمانه یې منع کړو زه به ورسره څه کومه جهاد کومه. او بیا ابوبکر رضی الله تعالی داسې وکړل. عمر رضی الله تعالی فرمایي وروسته مونږ پوه شو چې الله تبارک وتعالی د ابوبکر صدیق سینه په دې خبره باندې کولاو کړې وه او په حق باندې مونږ خطا وو. الله تبارک وتعالی د هغه سینه کولاو کړې وه په دې خبره باندې. نو به هر حال زکات دا د اسلام اهم رکن دی، اهم رکن. کو څوک ترې نه انکار کوي نو په دې سره دی څه کېږي؟ کافر کېږي. به هر حال ډېر خلک داسې دی چې په مال باندې مین دي، مونځ هم کوي، روجې هم نیسي، هر کار کوي، خو چې د زکات ورته ووایي نو دا خبره پرې ډېره زیاته بده لګي، ډېره زیاته بده لګي. مال زما دی او زه به غریب ته ورکوم نو کو انکار ترې نه کوي خو کافر کېږي پرې، او کو انکار ترې نه کوي زکات نه ورکوي په دې سره ته فاسق فاجر ګرځي بیا او مستحق د جهنم ګرځي. د دې وجې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي په ما باندې درې قسمه خلک پېښ شو چې هغه جنت ته روانو او درې قسمه خلک په ما باندې پېښ شو چې هغه جهنم ته روانو. نبی علیه السلام فرمایي اول هغه کسان چې په ما پېښ شو هغه جنت ته روانو. یو په هغې کې نبی علیه السلام فرمایي الشهید شهید د الله په لار کې. کم انسان چې د الله تبارک وتعالی په لار کې شهید شوی دی نبی علیه السلام فرمایي ما په خپله ولیدل چې دا جنت ته روان. دویم نبی علیه السلام فرمایي وعبد مملوک احسن عبادة ربه، هغه غلام را باندې پېښ شو چې په غلامۍ کې د الله بندګي کړې ده، په غلامۍ کې د الله بندګي کړې ده او د خپل مالک خدمت یې کړې ده. مطلب دا دی یو سړی د چا نوکر دی، مزدور دی، ورسره د هغه خدمت هم کوي، خپلې پیسې هم حلالوي او د رب بندګي پکې هم کوي. هغه نوکری کې سرکاري نوکری کې پرایویټ نوکری کې خپل نوکري هم په ایماندارۍ سره کوي او د الله عبادت پکې هم کوي. نبی علیه السلام فرمایي دغه خلک مې ولیدل چې دا جنت ته روان دي. نن سبا اکثر خلک دا عذر کوي که نه، وایي زه مونځ کوم نو مالک مې خفه کېږي، یا د ډیوټۍ په دوران کې وایي د مونځ نه ډیوټي کول دا ډېر ضروري دي. دا ډېره غلط فهمي ده. هغه نوکري به د سره کوي نه په کومه نوکري کې چې ته د الله عبادت نشي کولی، هغه نوکري کول جایز نه دي. په کومه نوکرۍ کې ته فرض عبادت نشي کولی دغه نوکري کول جایز نه دي. دا د خلکو ځان له کار کتلی دی چې لومبۍ ډیوټي ده وروسته مونځونه دي، لومبۍ مونځ ده وروسته نوکري ده. اصل کې خبره داسې ده. نو نبی علیه السلام فرمایي هغه سړی مې ولیدو چې جنت ته روانو چې د خپل مالک د خدمت سره سره د خپل رب بندګي هم کوله. او درېیم نبی علیه السلام فرمایي هغه عیادال انسان، اهلدار انسان چې الله ورله ډېر اهل و عیال ورکړی دی، د هغې باوجود چې کومه روزي ده په هغې باندې قناعت کوي، په هغې باندې شکر وباسي او د چا نه سوال نه کوي. دا انسان مې په خپلو سترګو ولیدو. نبي علیه السلام فرمایي چې جنت ته روان دی. نو دا درې قسمه خلک څه دي؟ جنتیان دي. کم کم یو نبی علیه السلام فرمایي شهید. دویم هغه انسان چې د خپل مالک د خدمت سره د رب بندګي هم کوي. او دریم نبی علیه السلام فرمایي یو انسان عیالدار دی، بال بچ دی، الله تبارک وتعالی ورله ډېر بال بچ ورکړی دی، خو چې کومه روزي ده په هغې باندې د الله شکر ادا کوي او د خلکو نه سوال نه کوي. بیا نبی علیه السلام فرمایي وایي درې قسمه خلک مې داسې ولید چې هغه جهنم ته روان دي، جهنم ته روان دي. یو په هغې کې نبی علیه السلام فرمایي فامیر مسلط، ظالم بادشاه مې ولیدو چې الله تبارک وتعالی ورله بادشاهي ورکړې ده، نور خلک د ده ما تحت هسې د ده د لاندې او بیا پې هم دی څه کوي؟ ظلمونه کوي، ظالم بادشاه. او دویم نبی علیه السلام فرمایي هغه انسان مې ولید چې جهنم ته روان دی چې الله ورله مال ورکړی دی او د هغې باوجود د هغې زکات نه ادا کوي. الله ورله مال ورکړی دی او د هغې باوجود لږه غونته کې حصه ده، 40 روپۍ ده، په 1 لاکو کې 2,500 روپۍ دي، داسې شی دی. بیا هم دی د الله حق نه ورکوي، مال ورم الله ورکړی بیا هم دی د الله حق نه ورکوي. او دریم نبی علیه السلام فرمایي وفقیر فخور، غریب متکبره، غریب متکبره، غریب هم دی او تکبر هم کوي. ځکه مالدار تکبر کوي خو په د خپلو پیسو باندې مست دی که نه، مست کېږي. اگر چې د هغه ټکانه هم جهنم دی چې په مال باندې تکبر کوي، خو د هغه نه بدترین بیا دا دی چې مال ورسره نشته او بیا هم تکبر کوي. نو نبی علیه السلام فرمایي وایي دا درې انسانان مې ولیدل چې دا جهنم ته روان دي. الله تبارک وتعالی دې په اولو دریو کې مونږ راولي، په دې اخرو دریو کې دې مونږ نه راولي الله تبارک وتعالی. نو به هر حال نبی علیه السلام فرمایي چې هغه انسان چې الله ولله مال ورکړی دی او د زکات نه ورکوي دا انسان څه دی؟ جهنمی دی، جهنمی. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي من اتاه الله مالا، چاته چې الله تبارک وتعالی مال ورکړی دی فلم یؤدي زکاته او بیا هم د هغې زکات نه ورکوي مثل له یوم القیامه، الله تبارک وتعالی به دته په دې غاړه کې ورواچوي شجاعا اقرع، داسې مار چې بهادر به وي او په سر باندې به ګنجې وي. د شجاع بعضې نو معنی کړې هغه مار چې په لکۍ باندې ودرېږي،
مونږ چې وتا کوم مار وای چمچمار وته وای کنه چمچمار وته وای یا وتا چجه ول مار داسې نیغ چې ولاړو دته شجاع ویل شي شجاع هغه مار چې داسې د سر نیغ نیولې وي الله تبارک وتعالى به د مار دته په دې مړی کې ورواچوي اقرا او په سر باندې به گنجي وي په سر به گنجي ځکه محدثین لیکلي دي چې د په دې سر کې به دومره زهر چې د هغه زهر د وجه نه په سر به ویختنه کیږي داسې زخريله مار به وي او له زبیبتان د هغه د سترګو د پاسه به دوه تور تور ټاکي وي دا تاسو کتلی کنه مون خلک وای دا سلور سترګې سپې دي د کم سپې د سترګو د پاسه چې تور داونه موږ سلور سترګې دا سلور سترګې نه خدا سپې ناکاره ډیر زیاتی د دې مار د سترګو د پاسه به دوه داغونه وي دا اشاره ده د ناکاروالي ته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یطوقه یوم القیامه الله تبارک وتعالى به د په دې سټ ورواچي ثم یاخذ بلحزمتيه بیا به هغه د په دې وختو کې د خپل خلو ورکړي د په ټکونه ورکړي او دا مال به ورته وایي انا مالک وانا کنزک زه خو مار نه یم زه خو ستا هغه مال یم زه خو ستا هغه خزانه یم چې په دنیا کې دې جمع کولم او زکات دې نه ورکو نن الله تبارک وتعالى مال د مار شکل لا کړی زه په تا باندې مسلط کړم چې زه به تا ته دا سزا درکوم تر هغې ورځې پورې تر څو چې قیامت نه دی قایم شوی په میدان محشر کې به ته دا سزا وي بیا به په آخر کې فیصله وشي یا به جنت ته ځي یا به جهنم ته ځي او په میدان محشر کې به خلک په نورو سزاګانو کې مبتلا وي دی به په دې سزا کې مبتلا چې الله په ده باندې یو ښامار مسلط کړی تعالی دې دغه نه موږ ته پناه راکړي بهرحال الله مال درکړی دی د هغې مال زکات ورکول پکار دي خاص کر زنانه چې دي زنانه دوی اکثر د دې سرو باندې ډېر زیات خوشحالېږي زنانه دې ته ډېر خوشحالېږي چې ماله 10 تولې کالي وکړه ماله 20 تولې کالي وکړه نو بیا ورته وایي زکات ورکړه نو اخوا بیا په دې باندې سمې نه راځي وایي ما سره پیسې کم دي زه د زکات ته څه نه ورکړم زه ورته وایم دا کالي دې خرڅ کړه زکات یې ورکړه کالي به دې خرڅوي خو زکات یې ورکړه خو خاوند یې ورکړه خو ډېره ښه ده خو نه ورکړي ګناهګاره خو پیته وي نو زنانه کالو ته خوشحالېږي او بیا په زکات باندې سمې نه راځي حالانکې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام خواله یو زنانه راله هغې د سرو زرو بنګړي په لاس کړي وو نبی علیه الصلوة والسلام چې د هغې بنګړو ته وکتل وایي ته د دې زکات ورکوي هغې زنانه ورته ویل نه د الله پاک پیغمبر زه خو زکات نه ورکوم نبی علیه الصلوة والسلام ورته وفرمیل دا خو تا د اور بنګړي لاسونو ته اچولي دي دا خو د اور د جهنم بنګړي دي چې تا لاسونو ته اچولي چې د دې زکات یې نه ورکوي الله تبارک وتعالى فرمای والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله هغه کسان چې سو سپین دا خزانه کوي خو د الله په لاره کې ورکړه نه کوي زکات نه ورکوي فبشرهم بعذاب الیم الله تبارک وتعالى فرمای درناک عذاب ورته زیری ورکا درناک عذاب ورته زیری ورکا زیری ورته څنګه ورکا عذاب خو زیری نه دی دا خو بد خبر دی معنی دا چې څنګه ته د سرو زرو ته خوشالېږي بیا داسې د الله عذاب هم خوشاله اوسه چې زکات نه ورکوي او الله تبارک وتعالى فرمایي یوم یحمى عليها في نار جهنم دا سره سپین په اور د جهنم کې تودول کیږي فتقوا بها جباههم په دې تندو به ورته داغ ورکوي وجنوبهم په دې اړخونو به ورته داغونه ورکوي وظهورهم په دې شاګانو به ورته الله تبارک وتعالى داغونه ورکوي او به ورته ویلی شي هذا ما کنزتم لانفسکم دا خو هغه سره دي دا هغه سپین دي دا هغې کالو ته خوشحالي دي چې دا مې امیل دی دا مې والی دي دا مې بنګړي دي دې ته خوشحالي دي دا خو هغه کالي دي چې تا ته زکات نه ورکوو فذوقوا ما کنتم تکنزون اوس د هغې سرو سزا اوسکه د هغې خزانو سزا اوسکه کوم چې تا ځان له خزانه کړي وو د هغې سرو د هغې سپینو سزا اوسکه چې کوم تا ځان له خزانه کول او زکات دې نه ورکوو زه هغې زنانو ته هم هغې خویندو میندو ته هم چې د چا سره سره دي د چا سره سپین دي د دې به بیا زکات هم ورکوئ یوازې کول نه دي ورنه دا سره سپین دا به الله تبارک وتعالی په اور د جهنم کې ګرمیو تعالی بیا داغونه درکوي نو د دې زکات ورکول دا خامخا لازمي پکار دي الله مال راکړی دی سره زر چې دي 1.5 تولې سپین زر 2.50 تولې نغدي پیسې چې دي چې د 2.50 تولو دغه ته رسي قیمت ته رسي نو زکات په ورکوي په دې زکات باندې مال کمیږي نه په دې زکات باندې مال زیاتیږي او چا چې زکات نه ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا جهنمی انسان دی او کوم انسان چې زکات ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په دنیا کې زیری ورکړي چې دا جنتی انسان دی لکه حدیث مبارک کې راځي د بنو قزاعه یو سړی راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ودرېد وی د الله پاک پیغمبره پتا باندې ایمان راوړی دی او دا گواہی مې کړې چې لا اله الا الله محمد رسول الله پتا مې ایمان راوړی دی د الله پاک پیغمبره دین دا چې زه د مونږ پابندي هم کوم مونږ هم کوم دریم دا چې زه د رمضان المبارک روزي هم نیسم او پنځم دا چې د رمضان المبارک پښپو کې د الله عبادت هم کوم د رمضان المبارک د ورځې روزي نیسم او د شپې عبادت کوم او دارنګ واتیت الزکات او زه زکات هم ورکوم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ومن مات على هذا كان من الصديقين والشهداء وسوک په دې حالت کې مشل کدا کله خبرې چې تا وکړي چې الله پاک پیغمبر پتا ایمان راوړی دی د مونږ پابندي کوما زکات ورکوما
د رمضان المبارک پر ورځ روزې نیسم. نبی رسول الله فرمایل چې دا کارونه چا کول او د مړ شو نو د به حساب په صدیقین او په شهداو کې. نو مطلب دا دی چې څوک زکات ورکوي نبی رسول الله فرمایي دا څه دی جنتی انسان دی. او چا چې زکات نه ورکړي نبی رسول الله فرمایي و مې چې جهنم ته روان دی. الله ول مال ورکړي دی او بیا هم زکات نه ورکړي نبی رسول الله فرمایي ما اولید دغه انسان چې چرته روان دی جهنم ته روان دی. دا بل حدیث مبارک کې راځي یو صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل دا الله پاک پیغمبره ما ته داس یو عمل اوخی چې زه کوم الله په ما جنت ته داخل کی. ما ته مختصر اعمال اوخیا چې زه کوم چې ما ته الله تبارک وتعالى په ما جنت ته داخل کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل تعبد الله لا تشرك به شيئا. دا الله بندگی کوا خدای الله سره په بندگی کې څوک شریک مگر زو خدا کار کوا. جو مرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فرض منځونه چې دا کوا فرض منځونه ته دې پابندی کو دا مفریدا. درې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو وی فرض زکات چې پتا کم ده دا ورکوا زکات ورکوا. او سرورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د رمضان المبارک روزي نیسه د رمضان المبارک روزي نیسه. هغه صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوانه روانه ده کنه یو خبره وکړه وی والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا ولا انقص منه. وی زما د په هغه ذات باندې قسمی د کوم ذات چې زما روح دغه په قبضه کې ده کومه خبره چې راته تا وکړه د الله پاک پیغمبره نه په دې زیادت کوم او نه په دې کې کمې کوم. او روان شو چې څنګه روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی کو څوک غواړي په دنیا کې چې جنتی انسان وینه منوي دي صحابي ته وګوري. کو په دنیا کې د چا دا خواهش کنه چې ما یو جنتی انسان ولیدې هغه دي صحابي ته وګوري. ګورای صحابي ته سوي د الله پاک پیغمبر نه په زیادت کوم نه پکې کمې کوم. نو د شریعت په کارونو کې د ځان نه زیادت هم نشي کولای او د ځان نه کمې هم نشي کولای. زیادت کولم بدعت ته کمې کول په کوم څه دی بدعت ته. نو د شریعت په کارونو کې د ځان نه کمې زیاتې نشي کولای. هغه ته د الله پاک پیغمبر چې تا را تسوي او دک شان بزکوما. نبی رسول الله فرمایل ای زما صحابه کرامو وای چې په دنیا کې موږ جنتی انسان ولید نو دا صحابي روان دي وګورئ ورته وګورئ ته دا جنتی انسان دی. هغه ورته سوي د الله پاک پیغمبر زما سور کوما زکات سبور کوما زکات. نو زکات په معاملې کې مو خلک ډیر زیات سوس یو ښه د رمضان مبارک روز هر کار کې پیسې له سر راځي بیا سوس یو پاره شي کینو هر کار ته چې پیسې له پکې سر راشي کنه بیا سوس یو منظم خکو روجیم خنیسو نفلونم خکو ذکر اسکارم خکو او زکات ورکول کې سيو سستیو. نو د زکات کې مسله دا ده چې د مال دی دا مال دومره خوږ سیز نه دا پاتې کیدون کې دی او یقین وکړه چې څومره پسې اولګې دی پر مال پسې کړه دومره بدر نه تختی دومره بدر نه تختی من دا پسې واخو په لاس ناراضي یو ورځ ورته شاکه مړ وي ته اسه په لاس ناراضي صحیح ده. نو نور د خپل ځن الله ته ورکوما د الله عبادت ته ورکوم د الله بندګۍ ته ورکوما دا مال بدر پسې خپل بیا شاته را روان شي صحیح ده. نو دا درته نه چې مال مګټای مال ګټای خو د الله حق پکې مې روي مال ګټای خو د الله حق پکې مې روي چې الله 1 لک روپۍ درکړي دي نو 2.5 روپۍ سړي دا 2.5 دي پکې نه کړه دا 2.5 د الله په لار کې ورکا. نو روزه روانه ده دا غي د پر اول تیارې ده چې موږ دا قصو کو چې زبا نفلي صدقات خو ورکوم او ان شاء الله چې خپل فرض زکات دا به د ټول اول ورکوم فرض زکات ورکوم چې د الله په دربار کې زما غاړه خلاص شي کم مسکین دي کم یتیمان دي کم غریبانان دي چې هغه په ځان له دروځي تیارې وکي والله به زما خلاص کی. الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.